چې تاسو د لارې کې رواني د سپلای تسمم وشلږي دی وخت کې الله تعالی نه دعا کوي کار کوي د سنه چې بس پرېږدي چې الله ته کوا خو الله نه مدد غواړه الله نه مدد غواړه او په هر موقع کې او پیغمبر علی السلام د دعا لپاره وخت مقرر کړی نه دی په هر موقع کې پیغمبر اسلام دعاګانې کړې کور نه وزي دا دعا کور ته نه وزي دا دعا واشروم ته زی دا دعا کینه دا دعا پاتې دا دعا وزي دا دعا خوب نه پاتې دا دعا خوب د سملې دا دعا مجلس ختمه دا دعا مجلس شروع کړي هر شي دعا ده او دا یو وخت مقرر کې به انسان عموما هغه وخت ګوري بس مخ ته انتظار کې بنور وختونو کې به دعاګانې نه کوي نه الله خوشحالي الله سره ډیر دي نو چې تا چا سره مینه ای او تا سره ډیر وي نو چې تا نه غواړي خوشحاليږي او خوشحاليږي بنا خامخا خوشحاليږي سره مونږه خپکیږو چې تاسو سره زمامینه ته مانه څغواړي نه نو الله تعالی هم تکرنګي خوشحاليږي په غوښتو باندې الله خوشحاليږي الله تعالی دې موږ تاسو دعاګانې قبول کړي وحل لكم حلال دي تاسو د پاره ليله الصيام واقعا دا و د آیت شان نزول داسې وو چې کله روزه فرض کړل شو نو د دې حکم راغلی نو خو عام صحابه کرام دا تصور کړي وو چې پروژې کې بشپې کورواله یعنی خځه د خاوند ملاویدل د حرام دي هغه دا نه تصور کړي وو بیا بعض صحابه کرام بشپې مجبور شول اولاد بل کوړه نو چې کوړه بلال نو غیب بیا خپل ذهن کې بشرمېدو چې کنه موږ خو ګناه وکړل نو الله تعالی دا جواب ورکړي الله جواب ورکړي وحل لكم حلال دي تاسو د پاره ليله الصيام پشپې د روزو کې الرفث کورواله رفث کورواله یا د کوروالی د پاره چې څومره خبرې کیږي دا ټولي هغه طرف سوای الا نسائکم استاسو خپل خذ سرا نور سرنا هن دا خذ دستاسو اغوی لباس دا پرده دا لکم تاسو د پاره وانتم تاسو لباس پرده یلهن اغوی د پاره هر شي کې یعنی ته چې کورواله کې خو پرده در باندې راغله کني بیا به بل څه کوله بدکاری به کوله هم دا غره کې کورواله باندې دین علاوه یو بل مطلب هم ده هغه ډیر ضروری ده او نن سبا معاشري کې لا ډیر ضروری ده او زمونږ د خپل میندې چې باوري هغه هم ډیر زیات په دې آیات باندې پوي شي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن دا کورونه چې ورانیږي کنه کورونه دا عموما دا خزه خبرې کوي مور پلاټا او دا سړی خبرې کوي مور پلاټا او خزه د خاوند پر باندې توپ کوي چې ما دې به داسې ویل داسې زبان درازي دا او داسې بد عمل دا او داسې خبرې نه مني او دا امور پلار او پرې دا په خلاف باندې او هغه خزه لاړه چې خپل مور پلار ته زما خوند داسې ظالم دی او ما دې به داسې ویل به دا ټول بدیانی بیانې خدای خیر نه بیانې او دلته علاوه دا پرده په واچو نو که پرده په واچي نو کور به نه لګي او چې پرده دی وری پر بنده کا بیا کور رانشي دغه قرآن نو دی وجنه دا هم تنه مراد هر پرده عام طور باندې زنانو کې د عادت وی چې دا خوندانو هغه کمی او بدی بیانوي او بیا په خپل مور پلار کوي بیانوي دا مکوي د سره قرآني د سره قرآن وراني او دا د الله حکم دی چې پرده علم الله پتہ الله تا خبر دی الله تعالی انکم جی بشکتاسو کنتم کولو تاسو یی تاسو وای تاسو تختانون چې خیانت به مکولو یعنی د شپې به کورواله کو تاسو او د الله طرف نه واضح حکم لا شوی نو اوس خو واضح حکم راغی چې جایز ده انفسکم خپل ځانونو سره فتابا بس برابنی وکړه الله تعالی علیکم پتا سبحانه وعفا او ما فکرلای عنکم تاسو ان لری کړه تاسو نه ما فکرای تاسو فالآن بس اوس کې باشروهن مباشرت کوي غي سرا کورواله کوي غي سرا وبتغوا او غړی ولټوي ما هغه كتب الله چې لیکلی وی الله تعالی لکم تاسو د پاره ان حلال اولاد او یا هغه تند ماته کوي تاسو دواړه چې هغه نتیجې کې به تاسو چرته بد کرداري ونه کوي وکلوا اخری واشربوا اسکی حتا ترغ وخت پوری یتبینا چخارشی لکم تاستا الخيط التار الابيض سپین من الخيط التار الاسود تورنا الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود تور تارنا لکم تار مراد من الفجر د سبانا او صحابه کرامو کې صحابیو هغه بری کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عادی رضایت نو وای دا آیت چې کله نازل شو ما د خپل بلخ لاندې دوه تارونه کې خدل یو تور یو سپین نغه د مستر کې غړاولې چې تو تار خارج شي د مده شپه او چې سپین تار دغه غره خو په ادم نه سار راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل عرض وکړه یا رسول الله مزه یا رسول الله زه په دې پوه نه شوم چې تور تار نه سپین څنګه ښکارا کی
ما د سیدو تارونه یخیو نو پیغمبر علی السلام دومره وخندل چې د دې دغه خونه ښکارا شو وای ډیر لوی سر دی نه چې د سپین تار او تور تار د سر لاندې راغلو یعنی مطلب دا دینه مراد د مغرب د مشرق د غسپینګي او د تورواله دی نو دا استاد سر لاندې نشي راتله او موږ ته مراد وای تارونه اغستیو نو دا مراد نه لکه مخام ال راشي مخام چې دی خوانه تیار راوخیږي او سحر ال راشي چې دی خوانه سپین کې راوخیږي دا مراد دی خو نن سبا خدا حکم آسان دی ټیم پیسونه دیو او آسان سره موږ سکندونو کې پته لګیږي چې سحر شو سکندونو کې پته لګي چې مخام شو یعنی مطلب شپې پوری روزه پوره کړي بیا ولا تباشروهن خطاسو مباشرت مکوي کورواله مکوي وانتم مودا سے حال کې چتاسو عاکفون اعتکاف کوونکی فی المساجد بجمعتن کې تلک دا حدود الله حدود الله دی فلا تقربوها منجدکی گئی دیتا یعنی دې تدا سے منجدکی کا جبادنا نه فروالی وشي کذالک هم دغرنگی یبین الله بیان الله تعالی آیاتی خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم دې لپاره چې دوی یتقون پرهیزګار شي دې لپاره چې دوی ویریږي بیا دې شروع شي باره کې یو څو احکامات کتاب ان شاء الله سبات وایو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا اور اس کی سزا اس کے لیے اس کی ہوئی گناہ کے مطابق پوری ہو گئی تو کیا اسے قیامت والے دن بھی نہ چې دنیا کې سزا پورش والا الله ته حساب معلوم دی نو قبر کې به سزا نه کا قبر کې سزا پورش والا نو قیامت کې بنئ کا قیامت کې پورش والا نو جهنم ته بنځي او د ټول سزا اسانه طریقه دا چې وایي چې استغفر الله الله ما معافي وکړه نو دا ټول به معاف شي دا هغه خلکو د پاره چې استغفار نه کوي او غلط عملونه کوي تر دې حد پورې چې ځان سره قبر ته ویسي دا بل سوال بیا ډیر وګته دا به پړاو کوم بیا به سبا جواب درکم دا دومره وګت بیا پړاول مختوالی به جواب مختوالی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى اله واصحابه اجمعین یا الله تعالی زموږ د غناست خپل دربار کې قبول کړي یا الله تعالی د سچ موږ ویل یا الله تعالی موږ په دې باندې په دې یو آیات او یو حرف باندې موږ پوي کې یا الله تعالی د پوي نو ورسته موږ عمل کولو توفیق راکړي یا الله تعالی د قران ذریعہ سره زموږ ژبه منوره کړي یا الله تعالی زموږ سینې منوره کړي یا الله تعالی زموږ جسمونه الله تعالی د قران ذریعہ سره پاک او منور کړي یا الله تعالی زموږ کورونه زموږ اولاد د قران کریم د نور نه منور کړي یا الله تعالی زموږ مشکلات په قران ذریعہ سره ختم کړي یا الله تعالی هغه نظام په موږ باندې راولي چې کوم نظام تابع د قران کریم کې بیان کړی دی یا الله تعالی زموږ دشمن الله تعالی د مسلمانانو دشمن الله تعالی تنیست و نابود کړي تباہ کړي یا الله تعالی مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله تعالی د پاکستان استحکام نصیب کړي یا الله تعالی زموږ څومره چې اسلامي دنیا ده پاکستان ده افغانستان ده فلسطین ده کشمیر ده عرب دي چرته چې مسلمانانو باندې څه قسم تکلیف ته الله تعالی دا تکلیفونه ته په خپل فضل او کرم سره لري کړي یا الله تعالی زموږ ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله تعالی زموږ سبا زموږ د ورځ د قومي ورځ د 14 اگست الله تعالی موږ د وطن ولا اله الا بنیاد باندې حاصل کړو یا الله تعالی په دې وطن کې لا اله الا الله قانون راولي یا الله تعالی هغه قانون راولي چې ته په راضي کیږي هغه مشران مونږ ته نصیب کړي الله تعالی چې ته ناراضي وي یا الله تعالی موږ په خپل نظام باندې خوشحال کړي یا الله تعالی په افغانستان کې هم اسلامي نظام راولي یا الله تعالی هغه دشمنانو موږ بچ کړي الله تعالی څوک چې د اسلامي نظام کې رکاوټ اچون کړي یا الله تعالی موږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ والدینو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ عزیزانو او رشتہ دارانو دوستانو ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ باندې رحم وکړي یا الله زموږ مردگانو باندې رحم وکړي زموږ مردگانو ګناهونه معاف کړي الله هغه چې کومه دعاګانې زموږ حق غوښتي دي الله تعالی هغه قبول کړي یا الله زموږ عبادت په خپل دربار کې قبول کړي یا الله مسلمانان په تکلیف کې دینن سبا الله تعالی زموږ د تکلیفونو الله تعالی په خوشحالي باندې بدل کړي یا الله تعالی موږ دشمن د دې تکلیفونو نه خلاص کړي یا الله تعالی زموږ دعاګانې قبول کړي یا الله زموږ مریضانو ته شفا ورکړي یا الله زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي اکثر خلک د دعا سوال کوي یا الله تعالی چا چې څه قسم بیماری ده ته هي الله تعالی شفا ایت بلاس کې شفا ده یا الله زموږ ټول بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی زموږ قرضونو ته د قرضونو نجات راکړي چا چې بچی نه دی الله تعالی هغه ته نیک اولاد ورکړي چا چې اولاد ستاسو یا الله یا رب کریم هغه په خپل دین باندې خسته کی هغه خپل مور پلار د پاره د الله تعالی د سترګو د اخوالي باعث وګرځي یا الله تعالی زمونږ د خپل سترګې په خپل بچو باندې استاپه نکي باندې یخي کی الله یا الله تعالی موږ بچی خپل دین د پاره خوخ کی زمونږ د وطن زمونږ د کور په خپل دین باندې خسته کی یا الله په موږ باندې رحمت باران راووري
یا الله تعالی موږ باندې رحمت باران راووري یا الله تعالی زموږ په دې انسانانو باندې رحم وکړي